السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. جنسي رابطې ته د ښځې د نه علاقې علت او درملنې تدریس. ګورئ، زه ډېر سوالونه ترلاسه کوم چې زما مېرمن و جنسي رابطې ته علاقه نه لري. ما نوی واده کړی دی، مېرمن مې په جنسي رابطه کې کومک نه راسره کوي. زما مېرمن زما بدن نه لمس کوي، زما د مېرمن د لمس څخه ښه نه راځي، زما د مېرمن د جنسي رابطې څخه ښه نه راځي. یعنې په یو ډول سره دا ښځه و جنسي رابطې ته علاقه نه ښکاره کوي. راځو، دا دوه بخشونه لري دا موضوع. یو دا دی چې ښځه باکره یې، نوی یې بکارت د منځه ځي. کله چې تاسو نوی واده کوئ او دا ښځه باکره ده او بکارت یې نوی د منځه ځي، دلته دا یو حساسوالی د دې بدن پیدا کوي. هغه ښځه چې نوی یې د بکارت پرده شلیږي، دا 8 میاشتې ودې ته ضرورت لري تر څو د بکارت د پردې د پرې کېدو سره او د دې ترڅنګ د جنسي رابطې سره ځان عادت کړي. دې ته د حل لار په بعضو هیوادو کې راایستل سوې ده. په بعضو هیوادو کې د نجلۍ او هلک چې واده سره کوي، مخکې له دې نه چې مثلا دوی د واده شپه یې راسي، د نجلۍ و ډاکټر ته مراجعه کوي، رحم ورسره ځي، د دوی بکارت پرده د ډاکټر په توسط پرې کیږي. دوی ته دوا ورکول کیږي تر څو از زخم و شیان ټوله جوړ سي. بیا دا نجلۍ ته د انزال تدریس کیږي چې انزال څه ته وایي. بیا دوی ته د کلیتورس ناحیه معرفي کیږي او د کلیتورس د ناحیې مساج ور زده کول کیږي تر څو دوی وکولی سي د کلیتورس ناحیې په توسط و انزال ته ورسیږي. یعنې دا یو پروسه ده چې دوی د واده تر مخه پر مخ بیایي تر څو د دوی ښځه. بعضې ځوانان وایي زه نه غواړم خپل د مېرمنې سره یو د درد لرونکی رابطه ولرم، یعنې د لومړۍ رابطه چې د بکارت پردش کیږي. نو دوی د حل لار دا ورته راایستلې ده. راځو زموږ په ټولنه کې څه کولی سو. زموږ په ټولنه کې تاسو نارینه کله چې واده کوئ او ستاسو د مېرمنې بکارت پرده د منځه ولاړل، دلته دا 8 میاشتې وخت نیسي تر څو چې دا د جنسي رابطې سره بلده سي او بدن یې جنسي رابطه ومني. راځو حل لاره یې چې شته. څنګه کولی سو چې د 8 میاشتې تر مخه په ژر توګه خپل مېرمن و جنسي رابطې ته آماده کړو تر څو هغه هم وکولی سي د دې جنسي رابطې څخه خوند واخلي او هم ستاسو سره کومک وکړي چې تاسو خوند واخلئ. علت یې څه دی؟ تاسو داسې وکئ، خپل مېرمنې ته انزال معرفي کړئ چې انزال څنګه یو شی دی. د انزال خوند په ووینه، د جنسي رابطې په توسط نه. تاسو کولی سئ د لاس څخه استفاده وکئ، خپل د مېرمنې د کلیتورس ناحیه و خپل مېرمنې ته معرفي کړئ. ګورئ، ډېرې ښځې د کلیتورس ناحیه نه پېژني، ډېرې ښځې د کلیتورس ناحیه اړوند معلومات نه لري. تاسو کوشش وکئ خپل مېرمنې ته د کلیتورس ناحیه په انټرنیټ کې راولئ، د هغې په مخصوص اندام کې پیدا کړئ، هغې ته یې وښوئ چې څنګه هغه مساج سي او دا انزال ته رسېږي. کله چې دې د انزال خوند ولیدئ، نو بیا دا کولی سي چې په جنسي رابطه کې ستاسو سره کومک وکړي او خپل د کلیتورس ناحیه تحریک کړي تر څو دا انزال ته ورسېږي او ستاسو سره جنسي رابطه په ښه توګه یې وکړي. دغه موضوع ډېره حساسه موضوع ده. کوشش وکړئ خپل د مېرمنې سره تماس برقرار کړئ، عاطفي تماس. اکثره نارینه د ښځې سره تمه لري چې د جنسي رابطې په جریان کې د سره انزال سي. هغه نه انزال کېږي ځکه چې یو خو اول یې بکارت پردش کېدلي او بل د دې هغه سیسټم د بدن تغیر کړي. تاسو فقط یو کار کولی سئ چې د دې سره عاطفي روابط ډېر قوي وساتئ. تاسو چې هر څومره عاطفي روابط د دې سره قوي ساتئ، کوچنۍ کوچنۍ تحفه هره ورځ ورته راوړئ، یا یو چاکلیټ راولئ، یو ګل ته راوړئ. په افغانستان کې ګلان نشته، تاسو کولی شئ چاکلیټ خپل مېرمنو ته راوړئ. خپل د مېرمنې د خوښې وړ غذا کشف کړئ، هغې ته یې راوړئ، هغه خپل تر تاثیر لاندې راولئ، خپل د عاطفې تر تاثیر لاندې راولئ. بیا تاسو کولی شئ ډېر ښه جنسي رابطه ولرئ. په دې هیله چې دا سوال مو جواب سوی. که بیا هم سوال تاسو کولی شئ زما واټساپ نمبر ته میسج وکړئ، زه به ستاسو د سوال مطابق ویډیو درته جوړه کړم. مننه.